ملګرو په پاکستان کې لږ ورځې مخکې دغه ویډیو وایرل شو. د دې ویډیو وایرل کېدو نه پسته د پاکستان عوام صدقه قسم حرکتونه چالو کړ. صرف د دې لپاره چې دا پوډریان وایرل شو چې کېدای شي مونږ هم وایرل شو. ټیک ټاک والا چې دا پوډریان وایرل کړل نو دا د دې خپل قسمتو، خو عوام چې دا کم پروموشن دی پوډریانو لور کو نو دا نیکسټ لیولو. ځکه چې ټیک ټاک والا دا پوډریان دومره نو وایرل کړي څومره چې د عوام وایرل کړ. زه حیران دا یم چې د انسانان کم اړخ ته روان دي او بیا په انسانانو کې د پښتانه کم اړخ ته روان دي. ټیک ټاک ته ناستم، ټیک ټاک مې یوز کولو، اچانک دا یو ویډیو مخې له راغه. چې ویډیو مخې له راغه زما ذهن ته راغه چې دا چا اپلوډ کړی ده. نو ملګرو چې ما په سرچ وکړو او ما وکړه نو دا ویډیو دی الګ اپلوډ کړی ده او دا هلک په دې ویډیو کې دی هلک ته وایي چې ته لال پری جنای او هغه ورته وایي چې بېشکه ښکلې یم او هر چا منلې یم. او که تاسو د دې په دې کانټینټ باندې ویوز وګورئ نو هم به حیران شئ. دا ویډیوګانې در سره پلی کوم، د هغې نه پس پې خبرې کوو. السلام علیکم ملګرو، څنګه یې تاسو؟ زه یم ساحل سره مې ویډیو جوړه کړې وه او زه پای باندې ډېر فیمس شوی وم او زما نور اکاونټ نشته، ټول پیک دي او دا زما ریل اکاونټ دی ساحل پری. نن د بس زه دې باندې همدغه لکه ویډیو به زه دې باندې سینډ کوم. ډېره مهرباني وستنه. ملګرو دا ویډیوز خو تاسو وکتئ، اوس انصاف په تاسو دی او فیصله هم تاسو کوئ چې آیا موږ په معاشره کې داسې قسم کانټینټ، داسې قسم خلک ایکسپوز کو یا نه. خپل رائے ضرور کمنټ کړئ. د ویډیو کتلو لپاره یو جهان مننه. که زما په چینل باندې نه وئ نو چینل سبسکرایب کا او ویډیو لایک کا. مهرباني.